ګوره زاړه کورونه زاړه ځایونه اوس هم ساتلي دي. کور ته وګورئ نوره کوڅه هم دله خیمه ټول پکې ښه تازه کورونه دي، خو د دغې یو ځای دوه ځای وګوره پخواني د لرګي کور اوس یې هم ساتلی دی. ګوره دغه ورسره بل هم دی خو هغه لږ داسې ډېر برابر نه دی او دا اولنی ډېر ښه رنګ روغن کې دی. مخکې راته زه بل ځای ښیم دا وګوره دا رستورانټ ته وګوره لیکلي دي هوټل دی، دا اوس هم دننه پکې خلک دي ښه. د بلې خوا دې دروازه ده او دوه چته دی، موسم ګرم دی، کړکۍ هم خلاصې پرېښي دي. وګوره څنګه ځای دی اوس هم دا لګیا دی پکې هر څه روان دي. لږې نور ځای ته تاسو وګورئ ټول ښه صحیح آباده کوڅه ده، آباد ځای دی. وګوره ګرد چاپېره رستورانټ دی، هوټل دی، دوکانونه، دا ګوره بینک دی، بلا بینکونه دي مخامخ. ګوره مین چوک کې وګوره بینکونه دي 3-4 ښه آباد ځایونه دي. خو بس هغه کم زاړه ځایونه چې دي خلکو پرېښي دي نو اوسه پورې ورته هغه ته ګوتې هم نه وړي، رنګ روغن یې کوي تر څو خپله نه را پرېوتي. د دې خلکو کوم اراده نشته دی. ګوره ګرد چاپېره څنګه ځایونه دي او زاړه ځایونه دي نه لړه کوي تر څو چې خپله نه غورځېدلي دا به ولاړي. ګوره خلک راووته کورسو مرسو هوټلو مخ له کېښودل شو، موسم هم ګرم شو نو دغه نور آبادیو کې په منځ کې بیا زاړه ځایونه چې وګوري نو ډېر عجیبه ښکارېده. وګوره بینکونه دي، دا دوکانونه ګرد چاپېره ښایسته ځایونه دي، خو تاریخي ځایونه پکې یو ځان ته خوند کوي. ستاسو څه خیال دی؟ څه خوند یې ونه کړو هغه ځای؟